یو کلی وي په هغه کلي کې یوه چوړیل وي. چوړیل په خپل شکار پسې ګرځي انسانانو پسې. ډېرې ورځې شوې وي چې چوړیل انسانان نه وي خوړلي. د لیونیانو په شان دی په لارو کوڅو کې ګرځي په انسانانو پسې. دا وګوره دا خو زما مخې له انسان را روان دی. زه خو ډېره زیاته وږې شوې یم. ما ویل انسانان به کم ځای ګورم، خو دغه انسان زما مخې له په خپله را روان دی. چوړیل وای دا خو چوړیل ده، وای دا به ما وژغوري. چوړیل ما ته څه مه وایه. چوړیل زه د نورو انسانانو غوندې نه یم، زه سمخه یم، زه چاته څه نه وایم. چوړیل په دغه ټیم کې هغه چوړیل ولګي او هغه انسان وخوري. چوړیل ډېره زیاته خوشحاله وي ځکه چې د یو انسان وخوړو. چوړیل ډېره زیاته خوشحاله وي، له ځان سره خبرې کوي، لګیا وي او مړه شوي نه وي. دا وایي چې زه به اوس ځم یو بل انسان به ګورم، ځکه چې اوس خو وړه د باندې ګرځي، ګرمي ده، زه به د باندې ځینې وړه ګورم، هغه به ونیسم او وبه یې خورم. چوړیل په دغه سوچونو کې ولاړه وي چې اوس کوم خوا لاړه شم. په دغه ټایم کې سپوږمۍ هم راختلې وي. دا سپوږمۍ چې تر کومې پورې راختلې وي په د چوړیل کې ډېره غټه ساه وي او انسانان خوري. د چوړیل له ځان سره لګیا وي چې د سپوږمۍ ډوبېدو پورې به زه انسانان خورم. هسې نه چې لمر راوخیږي بیا خو زه څوک نشم خوړی، ځکه چې دغه چوړیل خو د شپې ګرځي. دغه چوړیل ډېره زیاته خطرناکه وي. چوړیل په دغه وخت کې یو بل انسان هم رانیولی وي او په مرۍ ورته چک لګولی وي. انسان یې ساه بسلی وي او مړ کړی وي. چوړیل له ځان سره لګیا وي او خبرې کوي او وایي چې د انسانانو غوښې څومره خوږې دي. چوړیل ډېره زیاته خوشحاله وي. یا سپوږمۍ راختلې وي او چوړیل لګیا وي او چوړیل یو انسان مړ کړي. څومره خوږه انسانان دي. زه خو وایم چې هره شپه داسې خوږه انسانان خورم، زما به ډېره زیاته لوږه ورکه شي، ځکه چې د شپې خو زما روژه وي، ځکه چې بیا خو زه انسانان خورم او دا ټول کروپ کوم. ګرانو دوستانو، که دغه کارتوني ویډیو مو راسره تر پایه لیدلې وي نو راته ووایئ چې تاسو له دې کیسې څخه څه هدف او مقصد واخیستو. کمنټ کې خپله رایه شریکه کړئ.